مخکې جمعې کې معرض کړی و چې انشاءالله آینده به د دروغ او نقصانات بیانو. دې دپاره بیانو چې الله رب العالمین نه وغواړو چې الله ته مونږ حفاظت وکړي، الله ته مونږ بچ کړي. نو مخکې چې څومره د دروغ لوی نقصان دا ورونو چې ګوره څومره مخکې خطبو کې بیان شولو چې څومره فائدې انسان ته حاصلېږي او مؤمن ته د رښتیا وده، نو چې کله دروغ وایي د ټولو فائدو نه انسان محروم شي، غټ خیر نه انسان محروم کېږي، غټو فائدو نه چې هغې کې لویه غټه فائده د الله رضا ده، لویه فائده د جنت داخلېدل دی. د دې ټولو نه انسان محروم کېږي د رښتیا نه ویلو د وجه او د دروغ ویلو د وجه. قرآن کې الله رب العالمین چې دا موږ سره کوم مصحف ده، نو اگر چې نزول په لحاظ سره داسې نه ده چې بس سورة فاتحه اول نازله ده او ورپسې سورة بقره ده او بیا سورة ال عمران ده، دا ترتیب دی نزول نه ده. خو دا موږ سره کوم مصحف ده، نو اولینی عذاب چې الله بیان کړی ده هغه د دروغ سبب دروغ الله ذکر کړی. سورہ بقرہ اول سر کې الله فرمایي ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. دې نو مخکې الله عذاب نه ده بیان کړی، سبب نه ده بیان کړی، مگر دا الله فرمایي د دوی لپاره عذاب درناک ده بما كانوا یکذبون، ځکه دوی دروغ وایي، دا منافقین دا دروغجن دي. او د دروغ لویا نقصان دا ورونو چې انسان کې د منافقت خوی راغلی ده. کافر به موږ چاته دروغجن ته نه ویلو، خو دومره ویلی شو چې دروغجن سړي کې د نفاق علامه موجوده شوې ده. او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د حدثا کذبا چې د کله درو خبره کوي نو دروغ به وي. او مخکې ذکر یتحرى الکذب، د دروغو د پاره کوشش هم کوي، دروغ جوړوي، د هغې د پاره محنت کوي، پای کې ذهن چلوي چې څنګه دروغ جوړوي. نو د الله په نسبت باندې د دروغجن ولیکلی شي. دا لوی نقصان د ورونو چې انسان کې د منافق علامه راشي، نو دا څومره لوی نقصان. حدیث کې دی عائشہ رضی الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په مانځه کې دا دعا غوښتله، پناه به غوښتله، اللهم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یا الله زه پناه غواړم په تا باندې د ګناه نه پناه غواړم او د قرض نه پناه غواړم. نو یو کړه د چاته نه تپوس وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ما اکثر ما تستعیذ، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا دومره ډیره زیاته پناه چې غواړې د غرم نه د قرض نه د ډیره زیات وختو وجه څه ده؟ نبی صلی الله علیه وسلم ته وجه بیان کړه ان الرجل اذا غرم، انسان بنده چې کله قرضدار شي نو په هغه کې غټ نقصانات راځي. کوم نقصان به کې راځي؟ یو نقصان به کې دا راځي اذا حدث کذبا، چې خبرې کوي نو بیا به دروغ وایي د قرض د وجه نه. واذا وعد اخلفا، وعده چې وکړي نو بیا به خلاف کوي. ګوره قرض دا ناروا نه ده چې انسان کله ضرورت شي قرض راخیستلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم قرض راخیستی ده او وجه دې ده کې د پناه وختو علامه ابن حجر رحمه الله فرمایي وجه دا ده چې د قرض د وجه نه انسان ګناه ته رسیږي، وعده خلافۍ ته رسي او دروغو ته رسي. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دې پناه وته. نو دې ته په عربي کې صد الذرایع وایي، ذریعه کټ کول. لکه آدم علیه السلام او بیبي حوا ته الله فرمایلی و لا تقرب هذه الشجره، دې ونې ته مه نږدې کېږه. نو ګوره هغه ونې ته نږدې کېدل دا ګناه نه و، دا ونه خوراک ګناه وه، د هغې خوړل منع و. او الله ته څه فرمایي لا تقرب هذه الشجره، دې ونې ته نه مه. وجه څه ده؟ ذریعه کټ کول چې ونه ته نږدې شي نو بیا امکان لري
چې هغه به خوراک وکړي نو الله نږدې کېدل هم من کړو دغسې نبي صلی الله علیه وسلم د دې قرض نه به پناه غوښتله وجه دا ده چې ان الرجل اذا غرم چې کله انسان قرضدار شي نو حدثا کذبا بیا به خبرې کوي دروغ خبرې به کوي نقصان دغه وجه ده ځکه به رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغو کې انسان د پرېوتلو غټ امکان وي دی وجه نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم په مانځه کې دا دعا وغوښته او ډېره به یې وغوښته ځکه دا ویونکي ته تپوس وکړو ما اکثر ما تستعیدو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من المغرب یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دومره زیات د قرض نه او څنګه پناه یې واړې نبي صلی الله علیه وسلم ته وجه دا بیان نو وروڼو د قرض د ګناه د دروغو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به د قرض نه پناه یې غوښتله دې کې انسان بیا په دې ګناه کې پرېوتو لوی امکان موجود وي دغه وجه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه صحابه کرام هغوی ته مبغوض عمل ناخوښ عمل هغه په اسلام کې د دروغ حدیث دی مسلم احمد کې دی دا عائشہ رضی الله فرمایي هغه فرمایي چې د دروغ نه زیات مبغوض عمل دا صحابه کرامو ته بل نو صحابه کرامو ته د ټولو نه ناخوښه عمل چې ونه هغه به دروغ وجه دا ده چې دروغ دی الله ناخوښه ده الله رب العالمین ته ناخوښه صفت ده دروغ نو صحابه او د هغې سره بغض کول د مبغوض عمل و او د صحابه کرامو خدا پرېږده خو ایماندارو د عربو د جاهلیت دور کې ګوره هغوی هم کفر کوله خو دروغ دا به یې بد ګڼله مشهوره حدیث ده امام بخاری رحمه الله صحیح بخاری په اول کې راوړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله دعوت عام شول نو د عربو قافله لاړله شام ته لاړله هرقل بادشاه هغه ډېر هوښیار په دنیا کې خو بد نصیبه و ایمان یې رانه وړله اگر چې پیژندل چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل حق ده کله کله سړی حق پیژني خو عمل نه کوي دا هم بد نصیبي ده دا خوش نصیبي نه ده چې راځي زمبا دا حق ده حق پیژندنه حق باندې عمل کول حق په خپل عقیده او عمل کې راوستل دا کامیابی ده ورونو هرکل دې داسې حق پیژندل چې نن یو مسلمان راپورته که داسې به حق ونه پیژني رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې علامې ته معلوم ده بالکل دا حق خو بد نصیبه و د بادشاهۍ د تللو خطره وه د جاه او جلال د هغې د تلو خطره وه نو حق ته تسلیم نه شو حق یې ونه هرقل بادشاه ته پته ولګېده د مکې نه خلک راغلي نو دا قافله لاړه وه شام ته ابو سفیان رضی الله عنه دغه وخت اسلام نه و راوړی مسلمان نه و د کفر په حالت کې و نو هغه دربار ته راوغوښتو بیا یې تپوس وکړه چې د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا د پیغمبرۍ دعوه کوي دته په نسب کې په رشتهدارۍ کې د ټولو نه نږدې څوک ده ابو سفیان وایي چې خلکو زه ورمخکې ځکه زه ډېر نږدې وم ابو سفیان رضی الله عنه ځکه بیا وروسته اسلام راوړی خو دغه وخت کې مسلمان نه و هغه وایي چې کله زه نږدې کېنوم نو شاته یې راته ملګري کېنو او د ما ملګرو ته یې دا وایي چې فإن کذبني فکذبوه دا ابو سفیان ابو زه تپوسونه کوم زه به پوښتنې کوم که دی دروغ ووایي نو تاسو یې د تکذیب کوو او بیا ټولې تپوسونه وکړل ابو سفیان رضی الله په جوابونه ورکولو داسې ده او رښتیا یې وویلو ابو سفیان رضی الله په دغه وخت کې یو خبره کړې ده هغه به دا وی فوالله لولا الحیاء قسم په الله که حیا نه وای دا شرم د ما لپاره نه وای ان یاثروا علی الکذب چې ما باندې به د دروغو ما دروغ وښکاره شي خلکو کې به زه دروغجن ښکاره شم که دا حیا نه وای لکذبت عنه نو ما به دروغ ویلی وای ځکه د دوی خو مقصد هم دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څوک ایمان را نه وړي د هغه چا ښه صفات چاته معلوم نه شي خو ابو سفیان وی فوالله لولا الحیاء ما رښتیا ویلي وو څه وجه نه حیا د وجه نه او د دې ملګرو نه مې یره نه وه ځکه دا وروسته چې څوک کېنولي وو
نو دام د ابو سفیان مرګری او د رسول الله سم دشمنانو دوی نه یاره نه و چې دا به ما وایي چې درو ځکه هغوی خو هغه خبره کوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو په نظر کې ښه ښکاره نه شي. نو ابو سفیان وایي چې که دا حیا نه دا حیا یې څه وجه نه کوله دا حیا وجه ابن حجر رحمه الله د هغه قول ذکر کړی ده چې هغه وایي چې حیا د دې نه نه و چې دا وروستو خلک راته وایي ما دروغ ښکاره کوي نه هغوی خو پټوي حیا د څه نه وه انی کنت امرأ سیدا زه یو سردار وم زه یو مشر وم اتکرم من الکذب ما خو زه خو د دروغو نه ځان ډېر اوچت مه ګڼه عزتمند مې ګڼه دا مې بده ګڼه چې مکې ته به وروسته خبر ورسي او خلکو به وایي چې د مکې یو سردار ابو سفیان دروغ ویلی دغه حیا وه دغه وجه نه مې رښتیا هغه ویلو او د رسول الله په باره کې مې دروغ ونه ویل. نو ګوره دا دروغ امام نووي رحمه الله فرمایي دا دلیل ده چې دا دروغ دومره بد صفت ده چې جاهلیت عالم ګوره دا صفت ښه نه ګڼله. جاهلیت کې به سړی به کافر و خو چې هغه به مشر و نو هغه به دا نه ګڼه چې چېرې څوک ویي چېرې فلانکي مشر هغه دروغ ویلي. دا خو نن د مسلمان حال ده د ده په باره کې که دروغ ښکاره شي دی څه پروا نه کوي ما ګپ ویلو ما دا کو ما دا کو او کافرو د کفر په حالت کې هم ګورئ دروغ ګورئ دا ښه نه ګڼل. دغسې سلف صالحین د هغوی شان دا و چې هغوی به دروغ انتهایی بد ګڼل. علامه ابن حجر رحمه الله ذکر کړی فتح الباری اوم جیل کې کله کله یو سړی وي هغه خو هوښیار هم وي مسلمان هم وي په یو خبره کې بس خطایي شي په خطا باندې روان شي. نو دا اموي خلیفه و هشام بن عبدالملک د هغه دا خیال و د دې آیات مطالعه چې الله رب العالمین سورۃ النور کې د مور عائشہ صدیقہ رضی الله عنها د هغې پاکی بیان کړې ده او بیا الله رب العالمین چې په دې باندې چا تهمت لګولی و بدنامه لګولې وه یا هغوی په باره کې الله فرمایي والذي تولى کبره منهم له عذاب علیم هغه کس چې د دې عایشه رضی الله په باره کې غټ بوج پورته کړی اصل منبع چینه و اصل کې کردار و د دې بوج پورته کول د دې دروغو نو له عذاب علیم الله فرمایي د دې پاره خو درناک عذاب ده درد ورکوونکی عذاب ده. نو دا که محدثین ګوري او که مفسرین ګوري چا نه چې تپوس کوي عالم وي مفسر وي محدث وي هر سړی به ته دا جواب درکوي چې دې نه مراد څوک ده دې نه مراد عبدالله ابن ابی ابن سلول ده هر سړی به دا جواب کوي. خو د دې هشام بن عبدالملک دا خیالو دا رای و ذهن جوړو چې د دې نه مراد علی رضی الله عنه نعوذ بالله من ذلک والذي تولى كبره منهم له عذاب علیم هغه کس چې ډېر غټ بوج پورته کړی ده د دوی نه د دپاره خو درناک عذاب ده. نو تا د هغه دا یو رایه جوړو د هغه دربار شروع دیکھي مشهور محدث سلیمان ابن یسار رحمه الله راغلل دا خلیفه دنه تپوس کوي چې سلیمان د دین څوک مراد ده چې والذي تولى كبره منهم له عذاب علیم هغه زر وي چې دین مراد عبد الله ابن ابی ابن سلول منافقین سردار دا دین مراد هغه چې کذب ته دروغ دی دا ته نه ده مراد. سلیمان ابن یسار په دې باندې بس خبره ختمه کړه چې امیر المؤمنین اعلم بما یقول امیر المؤمنین چې څه وایي بس هغه په ښه پوهېږي مقصد ته الله ته جواب دی ورکوي چې ته دا خبره کوې. دیکھي یو بل محدث امام زهری رحمه الله محمد بن شهاب الزهری مشهور په امام زهری باندې ده خپل نوم محمد ده دی راغلی دا محدث هشام دنه تپوس کوي یا ابن شهاب من الذي تولى كبره ابن شهاب دا څوک ده چې دا غټ بوج پورته کړی سوره نور کې ذکر هغه هم جواب ورکړ لکه دا مشهوره خبره ده معلومه خبره ده چې عبدالله ابن ابی ابن سلول ناوی چې کذبت دروغ دی وویل
دا ته نه ده مراد. نو هغه داسې جواب ورنکړ لکه څرنګې سلیمان ابن یسار جواب ورکړ، داسې جواب ورنکړ، بلکې هغه ډېر بل انداز باندې جواب ورکړ چې انا اکذبو، زه به دروغ یم، زه محمد ابن شهاب امام زهري به دروغ وایي. ورته وایي فرمایي قسم په الله والله لو نادى مناد من السماء، قسم په الله که د اسمان نه اعلان وشي چې ان الله احل الكذب، الله دروغ حلال کړی دي، ما کذبت، بیا هم زه دروغ نه یم. اوس خو دروغ حرام دي، ګناه ده، د الله د ناراضګۍ سبب ده. کبر نه اعلان وشي بالفرض والتقدیر چې ان الله احل الكذب، الله دروغ حرام کړو، والله د دروغ نه ما دومره نفرت ده، دومره مې بد شي، ما کذبت، که حلال شم زه دروغ بیانوم. سلف صالحین هغوی به د دروغ نه انتهایی ځان بچ کول. بیا ورونو د دروغو اقسام دي چې ټولو نه لوی غټ دروغ په الله باندې دروغ ویل، د هغې نه بعد په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ. بیا د نورو دروغو درجات دي، ان شاء الله دا درجات او د دروغو اقسام د دې لپاره بیانوو چې الله دې موږ حفاظت وکړي. ان شاء الله دا به آینده جمعې کې بیانوو.